اوسنۍ کړنه د دې خاورې په تاوان کې نه دي. دوه جمهوریته په یوه افغانستان کې نه دي. متل دی لوی واړه شول واړه خلک شول بالا ګوداله د لالا وهي او نوړی د عبدالله. متل دی لوی واړه شول واړه خلک شول بالا ګوداله د لالا وهي او نوړی د عبدالله. باید روښانه شي چې څومره مسلې شوي دي. والي صاحب باید روښانه شي چې څومره مسلې شوي دي. د دیوالو تر شا چې څومره معاملې شوي دي موږ یې نه منو که هغه او که چا ادا کړې ده. چا چې د بل سره زموږ د سر سودا کړې ده وږې او لوڅ د مرګ په درد د مبتلا پروت یم. باید آزاد ما باید پر پښتونخوا پروت یم. وږې ډاکټر صاحب عمله وږې او لوڅو د مرګ په درد د مبتلا پروت یم. باید آزاد ما باید پر پښتونخوا پروت یم. سل ځای ناس د پلار ګټې ته بادشاه له ځانه مه جوړوه. د احمدشاه زوی تیمورشاه له ځانه مه جوړوه. ناس د پلار ګټې ته بادشاه له ځانه مه جوړوه. د احمدشاه زوی تیمورشاه له ځانه مه جوړوه. سل ځایه قرض او سل قتلونه آخر وبخل شي. د تاریخ قرب سر قیامت پورې ونه بخل شي. مړي یې هم محکمه شوي لکه ویښ قرضداري. نه یې بخو نه به وبخلي د تاریخ قرضداري. نو تاریخه د همدې خلکو تندي در سره لیک کړه. سیاست او د سوال لاندې ازادي در سره لیک کړه. د انقلاب کوتاتري کو سیخ کې وټومبلو بیا جهادي بازي پري کو سیخ کې وټومبلو. افغانستان یې د بارودو په لمبو کې وسو. زمونږ ارمان یې د بارودو په لمبو کې وسو. د همدوی شولو دا وطن دوی هم چونان راوستي چا وروستان ویستي دي او چا امریکایان راوستي. پر موږ ملکونه ورانوي او جوړوي. پر موږ بارود را چلوي او چلوي پر موږ. موږ ټپوي په شا جګړې ته مو په داد وباسي. د واک او ویش په وخت کې ولې موږ له یاد وباسي. پر موږ الزام دی چې د بل ژبې ته ستنې وهي. لا خلوچیږي وروره مریض استاد ته معلومات دی. پر موږ ملکونه ورانوي او جوړوي. پر موږ بارود را چلوي او چلوي پر موږ. موږ ټپوي په شا جګړې ته مو په داد وباسي. د واک او ویش په وخت کې ولې موږ له یاد وباسي. پر موږ الزام دی چې د بل ژبې ته ستنې وهي. پر موږ الزام دی چې د بل ژبې ته ستنې وهي. لعنت پر هغو چې افراط ته څوک لمنې وهي. مسعودي صاحب پر موږ الزام دی چې د بل ژبې ته ستنې وهي. لعنت پر هغو چې افراط ته څوک لمنې وهي. طلوع چې هر څه کوي ودې کې پروا نه کوي. طلوع چې هر څه کوي ودې کې پروا نه کوي. څوک پرې نیوکه د تعصب او د فحشا نه کوي. خو تر ګواښ لاندې د شمشاد او د ژوندون لیکنې د بېنوا او خبریال او د غبرګون لیکنې. طلوع چې هر څه کوي ودې کې پروا نه کوي. څوک پرې نیوکه د تعصب او د فحشا نه کوي. خو تر ګواښ لاندې د شمشاد او د ژوندون لیکنې د بېنوا او خبریال او د غبرګون لیکنې. د سیاست او د تعصب ظاهر خوړلي ماران. چا ویل چې موږ په لستوڼو کې ساتلي ماران. ما پسې کړي د لمونځو امامت نه بخمه وینې بخمه خو د اوښکو قیمت نه بخمه. یم روان د هغه اوښکو انتقام اخلم. زم د نړۍ د ظالمانو په سربام اخلم. ودې وایي که په ښکاره څوک یې په غلا راکوي. طالب حکومت کوم سفارت ماله تنخوا راکوي. په ورځو که نری غوښه یا غټه خورمه. والله تر اوسه د تڼاکو لاسو ګټه خورمه. ودې وایي که په ښکاره څوک یې په غلا راکوي. طالب حکومت کوم سفارت ماله تنخوا راکوي. په ورځو که نری غوښه یا غټه خورمه. والله تر اوسه د تڼاکو لاسو ګټه خورمه.